ویل کېږي چې په یو کلي کې په یو ورکوټي او ښکلي شان کور کې یوه بوډۍ ابۍ د خپلو 3 نوسو سره ډیره په خوشحالۍ سره اوسېده. دا ابۍ د خپل سخاوت او خوش اخلاقۍ په وجه په ټول کلي کې دنیا بیبي په نوم مشهوره وه. دنیا بیبي 3 نوسۍ وي چې هر یوې خپل ځان لا شوقونه او عادتونه لرل. د ټولو مشره چې د ګلورنې په نوم یادېده د ښو خوراکونو شوقي وه او دنیا بیبي 2 نوسۍ د ګلپاڼې په نوم یادېده د ښه جامه پیزار او د ځان سینګارولو شوقي وه. خو دنیا بیبي کشره نوسۍ چې د خانزادې په نوم یادېده د یو عجیبه طبیعت مالکه وه. هغه به همیشه د خیالونو په دنیا کې اوسېده. د هغې پرورش په یوه عامه کورنۍ کې شوی و، خو د هغې عادتونه او طور طریقې د شهزادګۍ په شان وې. یوه ورځ چې نیا بیبي په خپل کور کې ناسته وي نو د هغې د نوسو پسې د رشتې دپاره څه خلک راشي. نیا بیبي مونږ او تاسو خو یو بل د کلونو نه پیژنو. تا ته پته ده چې زما 3 واړو زامنو تعلیمونه مکمل کړل. زه د هغوی د رشتو دپاره تاسو کره راغلی یم. او کنه نیا بیبي ما ته خو چې د اشرف مور وې نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او زامنو سره مې سلام وکړه. هغوی ته مې هم ویل هغوی هم ډېر زیات خوشحاله دي. بچې دا خبره د خوشحالۍ ده. زه خپله هم ډېره خوشحاله شوم چې ستاسو د بچو رشتې ما کره راغلې. نیا بیبي نو بیا خو به مونږ بل ځل د واده نیټې نه راشو. بچې زما طرف نه تاسو ته اودي، خو صحیح طریقه دا ده چې زه به د خپلو نوسو نه یو ځل تپوس وکړم. دې خبرې کولو نه پس نیا بیبي د ټولو مشرې نوسۍ ګلورنې خواله ورشي او ورته وایي ګلورنې بچې ستاسو دپاره د یوې ډېرې ښې کورنۍ نه رشتې راغلي دي. هلکان ډېر تعلیمي یافته او شریفانان دي او زه وایم چې تاسو دې رشتې ته غاړه کېږدئ. نیا بیبي تا ته خو پته ده چې زه د ښو خوراکونو عادت یم. زه لا واده نه کوم او که کوم نو د بادشاه باورچي سره به کوم. نیا بیبي خپلې 2 نوسۍ ګلپاڼې پسې راشي او ورته د رشتې باره کې وایي بچې زه غواړم چې زما په ژوند تاسو د خپلو کورونو شئ. نیا بیبي زه یوه ډیزاینره یم او تا ته خو پته ده چې زه د ښه لباس او سینګار شوقي یم. زه به د بادشاه درزي سره واده کوم چې یو ښه ډیزاینره شم او ښه لباس واغوندم. نیا بیبي د بېوسۍ او ناامیدۍ په حالت کې د خپلې کشرې نوسۍ خانزادې خواله ورشي او د هغې د جواب اورېدو نه پس نیا بیبي ډېره زیاته حیرانه شي. نیا بیبي زما نه 2 مشران شته، ته څومره د هغې واده وکړه نو ستا ارمان به پوره شي او زه په دنیا راج کول غواړم. راج زه چې واده کوم نو د بادشاه زوی شهزاده سره به کوم او دې سره خانزادې د خیالونو په دنیا کې ورشي. کله چې بله ورځ شي نو د بادشاه زوی شهزاده د چکر دپاره یوازې د محل نه بهر راوځي. هر کله چې شهزاده ځنګل ته ورسي نو د هغه نظر په یو طوطي ولګي. طوطي شهزاده ته وایي که چېرې راج کول غواړې نو خپله ملکه پیدا کړه. د راج ملکه دا څوک ده او دا به زه څنګه پیدا کوم؟ په دې کلي کې یوه بوډۍ ابۍ پاتې کېږي چې دنیا بیبي په نوم مشهوره ده. د هغې یوه نوسۍ ده چې د هغې په لاس کې د بادشاهت لکیره ده. ته هغې سره واده وکړه نو تاسو دواړه به په دنیا راج کوئ. راج دې خبرې کولو نه پس طوطي د هغه ځای نه والوځي او شهزاده په خپله لار روان شي. څه لږ مخکې د نیا بیبي 3 واړه نوسۍ په خپلو خبرو کې مشغولې وي چې شهزاده په هغه لار تیریږي. مشره خور کشرې ته غوسه شي او وایي دا خو راج کول غواړي که نه؟ دا خو وایي چې زه به شهزاده کوم او زه به ملکه جوړیږم. دې خبرې اورېدو سره شهزاده محل ته ورشي او خپل خاص نوکر ته حکم ورکړي ګلزپره په دې ټول کلي کې وګرځه او یو بوډۍ ابۍ را معلومه کړه
چې د نیا بیبي په نوم مشهوره ده. د هغې 3 نوسای دي او ته د هغې د ټولو نه کشره نوسای محل ته راوله. د شاهزاده نوکر د نیا بیبي کور ته ورشي او خانزادي راولي. ها نو لکه هغه ته چې په دنیا راج کول غواړي. جی بادشاه سلامت، هغه هم زم. زه صحیح ده، خو د ملکې جوړېدو او د راج کولو دپاره څه شرطونه دي چې د ټولو نه اول به ته هغه پوره کړې. جی بادشاه سلامت، ما ته منظوره ده. د ټولو نه اول خو به ته مال یو توره راوړې چې هغه د یو ډېرې خطرناک چوړیل ظلمت بیگم په قبضه کې ده او هغه توره د بادشاهت لپاره ډېره زیاته ضروري ده. که چېرې تا هغه توره راوړه نو ستا او د شاهزاده به په دنیا باندې یو نه ختمېدونکی راج قایم شي. جی بادشاه سلامت، ما ته منظوره ده. زه به پوره کوشش کوم. دا توره د ظلمت بیگم نه به ضرور راړم. خانزادي روانه شي. هر کله چې هغه ځنګل ته ورسی نو د هغې نظر په هغه د راز طوطي باندې ولګي چې هغې ته وایي، که چېرې راج کول غواړې نو ماله د شهزاده سر راکړه. زما داسې راج بالکل نه دی پکار چې زه پکې قاتله جوړه شم او زما پکې لاس په وینو سره شي. نو بیا د راج کولو خوبونه پرېږده. خانزادي په خاموشۍ سره د هغه ځای نه روانه شي. د لږ سفر کولو نه پس هغې ته یو چړیل راښکاره شي او خانزادي ته وایي، اے جنۍ، ما ته پته ده چې بادشاه ته مرګ لا رالیږلې ځکه چې ته د راج کولو خوبونه وینې. خو زه په تا یو احسان کوم. ته مالا شهزاده راوله. زما د هغه زړه پکار دی د جادو دپاره. د هغه بدل کې به زه تا ته یوه توره درکړم او په دې ټوله دنیا به ستا راج قایم شي. داسې بالکل نشي کېدی. زه د خپل باچاهت لپاره یو انسان سره ظلم نشم کولی. چړیل ته چې پته ولګي چې خانزادي یوه ایمانداره او مخلصه جنۍ ده نو هغه همت بایلي او ختم شي او په هغه ځای کې توره پرته وي. خانزادي توره راواخلي او محل ته یې راوړي. محل کې ټول ډیر زیات خوشحاله شي. دا ځل هم هغه طوطي په محل کې ناست وي او د خانزادي نه تپوس وکړي، ای جینۍ، ته په دنیا راج ولې کول غواړې؟ زما مقصد ملکه جوړېدل نه بلکې د خپلې مور په شان جوړېدل دي. زما مور هم یوه ملکه وه. دې خبرې اورېدو سره بادشاه ته خپل مړ شوی رور را یاد شي او هغه ته معلومه شي چې خانزادي بل څوک نه بلکې زما د مړ رور لور ده. بادشاه اعلان وکړي چې نیا بیبي دې دربار کې حاضر کړی شي. هر کله چې بادشاه نیا بیبي وویني نو په ژړا شي، ولې چې نیا بیبي د بادشاه مور وي چې د بادشاه بل رور سره وي او د هغه د رور د مرګ نه پس بې درکه شوي وي. بادشاه د خانزادي واده د خپل زوی سره وکړي او نیا بیبي د محل مشره جوړه کړي او د خانزادي د مشر خور واده باورچی سره وکړي، کومه چې د باورچی لور وي او نیا بیبي لویه کړې وي او کومه نوسۍ چې د جامه پیزار او سنگار شوقي وي هغه د درزي لور وي او د بادشاه درزي سره واده وکړي.